پاکستانی چارواکو په قطر کې له ملا برادر سره څنګه پټه لیدنه کړې ده؟ پاکستان څه پلان لري؟ د سولې خبرې چیرته کول غواړي؟ دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې تازه حال کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو پخیر. پاکستان ملا برادر ته استازی لیږلی چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دې مري انتخاب کړي. د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو 2 اونۍ وروسته محمد صادق خان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره لیدلي او د بین الافغاني خبرو په برخه کې د پرمختګ او پیلېدو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي دا لومړی ملاقات دی. د ایکسپریس ټریبیون انګریزي ورځپاڼې دا خبر له مخې د سفیر محمد صادق له سفره خبرو چارواکو ویلي چې د طالبانو له مشرانو سره په لیدو کې د هغو له مهمو نکتو څخه یوه دا وه چې د بین الافغاني خبرو پر تیاري ورسره وغږیږي. ځینو سرچینو قطر ته د محمد صادق د سفر په اړه د هغه له خولې ویلي پاکستان د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره دوحه یو مناسب ځای ګڼي، خو د خبرو اترو په فریقینو پورې اړه لري چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. دغه راز ویل شوي چې صادق خان ملا برادر هڅولې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پاکستان انتخاب کړي او دوی مري د دغو خبرو پر ځای ټاکلی دی. ښاغلی محمد صادق د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو 2 ورځې وروسته لومړی سفر د جون پر 10 د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر باجوا سره کابل ته کړی و چې له افغان ولسمشر سره یې هم لیدلی و او د افغان سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې وې. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا خبر به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که دا ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. بل ویډیو پورې ښه وخت درلود. الله پامان.